د اسلام فالو هیواد د جهاد فالو هیواد د غیرت او زیږنتون د پګړۍ والو هیواد د خوري ساتلې دي ساتونکي د قرآن زیړوک ولسوالۍ زیړوک د پکتیکا ولایت یوه غریزه ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ پراخ غرونه او په غرونو کې ځنګلونه لري چې ډیری خلک له همدغه لارې د خپل کورنۍ عایدات ترلاسه کوي. د دې ولسوالۍ د ډیری کلو اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د جلغوزیو په راټولولو بوخت دي او دوی له همدې لارې د خپل کور ضرورتونه ترسره کوي. ولې لا اوس هم په دغه سیمه کې د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د افغانستان اسلامي امارت او مسؤل ادارې دي له نړیوالو لکه څنګه چې له چین سره د جلغوزیو قرارداد ترسره شوی ده، دوی وایي چې له نورو ممالکو سره دې هم دغه قرارداد ترسره شي تر څو د افغانستان هم دغه توره طلا چې جلغوزي یادیږي نړیوالو بازارونو ته د افغانستان په نوم وړاندې شي. قدرمنو لیدونکو، په زیړوک ولسوالۍ کې یو د همدغه سیمې له یو قومي مشر سره خبرې کوو. له دوی نه د دې سیمې په اړه باندې پوښتو چې دوی د دې سیمې په اړه باندې کوم وړاندیزونه، نظرونه، غوښتنې لري او په دې سیمه کې د افغانستان د اسلامي امارت په راتلو سره کوم تغییرات راغلي دي. مهرباني وکړئ تاسې که خپل نوم واخلئ او دغه ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه شته، کلینیکونه شته، نشته، ستاسو لپاره بسنه کیږي که نه کیږي؟ ما خپل نوم وحید الله ده، د زیړوک ولسوالۍ د دې مرکز اوسېدونکی یم. تا د کلینیکو په بخش کې پوښتنه وکړه، دا زموږ مخامخ کلینیک ده. په دې کلینیک کې فقط د شپې په مخه باندې یو ډاکټر پاتې وي. داسې څوک نه لري چې ډاکټران او ډاکټر نشته پکې چې د شپې په مخه یا مریض پیدا شي دوی تداوي ترسره وي. فقط 2-3 ډاکټران پکې شته. د ورځې په مخه باندې کلینیک فعال وي. شپې ما ډاکټر چې پکې اوسېږي په دې خاطر پکې اوسېږي چې بل د شپې ځای نه لري په کلینیک کې وي که نه. ډاکټرانو ته مو ضرورت دی، باید داسې ډاکټران موږ ته راشي، کلینیک مو لوی شي چې ورګون ته و خوست ته موږ ضرورت پیدا نه شي. او که بیا ضرورت پیدا شي خدای دې نه وکړي د موږ سړک ډېر خراب دی. ورګون ته چې مریض رسوو مشکل سره مخامخ وو، ډېرو مریضانو په لاره کې سور کړي ده. خوست ته چې مریض رسوم د مشکل سره مخامخ وو. کلینیک په بخش کې موږ لویه ستونزه ده. مکتبونه په دې سیمه کې شته؟ په تیر نظام کې دلته ستاسو ماشومان ښوونځیو ته تلل که نه تلل؟ مکتبونه شته، په تیر نظام کې هم ښوونځیو ته موږ ماشومان تلل. دا مخامخ زموږ مرکزي لیسه ده، دا زموږ لیسه ده، خو دغه په وخت کې تر دې باندې اسکوګانې تاوې کمپاین اشغال کړې وه. د اسلامي امارت په راتګ سره بیا اوس په دې کې هغه شروع دی، سبق شروع دی، مکتب شروع دی. خو دا هم قومي خلکو معلمانو د خپل ځان نه څو پیسې راسره وچولې، چاته ورباندې برابر که پلاستیکونه ورباندې وچول چې د باران او د واورې نه ځانونه پکې سنبال وساتي. تعمیرات نه لري، موږ نه مرکزي لیسه تعمیرات لري، نه سر میدان لیسه تعمیر لري، نه د ورژانه لیسه تعمیر لري. فقط دا مرکزي لیسه ده، دا هم تعمیر ټول خراب دی، هېڅ کومک نه دی ورسره شوی. نور مکاتب فعال دي، مکتبونه شته. ستاسو سیمه کې کله چې د افغانستان اسلامي امارت راغی، وړاندې له دې چې په افغانستان کې فتح راسي، په دغه سیمه کې امریکایانو کوم ډول ظلمونه وکړو؟ امریکایانو خو د هېڅ شي سرپا نه ده کړې. مخامخ په دې غره کې دلته یو شپون اوسېدو، په دې باندې یې ان بمبار وکړو چې 11-12 نفره کورنۍ ټوله له منځه ولاړه. بیا کوز د دې ولسوالۍ د سپیر سره زیړوک ولسوالۍ د سپیر سره سرحد لګېدلی دی، کوټکۍ سیمه ورته وایي. هلته د حاجي نواب په نام باندې یو کور و، په باندې هم چپه وواله، موټر پرې مکاټ یې تر کور ورتاو کړو، ټول کور یې ختم شو. مخامخ په دې غره کې دلته یو کور ده، د حاجي محمد غلام په نام باندې یو سپین ږیری دی. د دې ځای نه دوی اوانونه شړل، هلته یو کور مخه سره بدبي ډرمه د ده کډه زنانه ولګېده، هم په شهادت ورسېده. امریکایانو د هېڅ شي سرپا نه ده کړې. زیړوک په ولسوالۍ کې ان په ټول افغانستان یې نه دی کړی چې یو وار یې څه شي ته لاس رسېدو خپل ظلمونه یې کړي. کله چې د افغانستان اسلامي امارت راغی، دلته واکمن شو، اوس امنیت څنګه ده؟ څه ډول احساس کوئ؟ خوشحاله یاست که یاست ځکه تاسو باندې تورې شپې تېرې شوې، سختې ورځې، داسې ورځې وې چې تاسو خپلو غرونو ته د کار کولو لپاره نه سوئ تللی؟ الحمدلله، الحمدلله ثم الحمدلله، ډېر خوشحاله یم د اسلامي امارت په راتګ سره.
قسم ته ضرورت نشته چې په دې لار باندې به زه خاص کر خپل ځان درته یادوم چې کله تلم او راتلم ډېر به زه د ورځې به د خطرې سره مخ وم، د شپو خو د کورونه نه شو راوتلی. اوس الحمدلله سل په سلو کې امنیت دی، شپه او ورځ ټوله یو شوې ده. د شپې د چې ضرورت وي حل کېږي، مشکل نشته. ورځ خاصه مالا ورځ پیدا کړې ده چې هېڅ مشکل نه وي پکې. ډېر ښه امنیت جوړ شوی ده. هم د مخامخ دا کورونه دي زموږ د زړوک د مرکز، تاسې خپله وینئ چې ټول ویجاړ دي. دا آباد و، دلته کمپین راغی، د دې نه د کاډې ټولو ولاړې، څوک یو ځای ته لاړ، څوک بل ځای ته لاړ. اوس بیا یو دوه خلک راځي کور آبادوي، ټول د دوی د ظلمو د لاسه خراب شوي وو. اوس په دغه وخت کې چې ستاسو سیمه کې به غربت وي، فقر به وي، مسکینت به وي، خلک به هم غریب وي، مرستو هم غوښتونکي یې؟ او مرسته په کلکه غوښتونکي یو. په دې سیمه باندې ان په ټول افغانستان باندې یو زلزله راغله، خلک یې وځپل، وروسته بیا وچکالي شوه، بیا سیلابونه راغله. د څو مشکلاتو سره دا خلک مخامخ دي. موږ څو وارې دلته نور خبریالان هم راغلي وو، د امارت د مسؤلینو نه، د مؤسساتو نه دا غوښتنه کړې ده چې موږ د زړوک د ولس سره د مرسته وشي. بیا هم غوښتنه کوو، بیا هم غوښتنه کوو. دا خلک د لوی غربت سره مخامخ دي. په کلکه اوس هم وایو چې دوی ته د الله توفیق ورکوي، د امارت مسؤلینو ته او مؤسساتو ته چې د زړوک د ولس سره کومکونه او مرسته وکړي. ډېره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو، لا هم موږ سره پاتې سئ. موږ د دې سیمې له نورو اوسېدونکو سره په بېلابېلو اړخونو خبرې کوو. قدرمنو لیدونکو، لا هم په زیړک ولسوالۍ کې یو. د دې ولسوالۍ له یو بل قومي مشر سره خبرې کوو، له دوی نه هم د دې ولسوالۍ د ستونزو په اړه پوښتو. حاجي صاحب، که تاسې خپل نوم واخلئ، د کوم کلي اوسېدونکي یو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما مولوي صاحب کمالګل د خوست ولایت د سپیره ولسوالۍ اوسېدونکی یم او هېڅ بالخال په زړوک ولسوالۍ کې د کیم مسؤل په صفت هېڅ دلته دنده لرم. حاجي صاحب، دغه سیمه کې خلک روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو ته لاسرسی لري؟ یاره داسې لاسرسی سم نشته. ښوونځي هم کم دي، کلینیکونه او مکتبونه دغه تعمیرونه یې نشته. ډېر اشد ضرورت یې باید په دغه مورد باندې امارات او نورې مؤسسې دغه نه میږه همکاري غواړي چې دغه کلینیکونه او مکتبونه دغه ورته جوړ کړو. دې ولسوالۍ ته لویه لاره مو خامه ده، د پښتنې څومره اړتیا لیدل کېږي؟ دا خامه ده بالکل ډېر اشد ضرورت یې بلي چې اشد ضرورت دی چې دا بیا پخه شي. زیړک ولسوالۍ ډېری سیمه غرونو نیولې ده او په دغو غرونو باندې جلغوزي هم شته. پخوا ویل کېدل چې دلته به دغه د خپلسرو خلکو له لورې په خپلسري ډول وال کېدل. د دغو ځنګلونو مخنیوی سوی اوس د پرې کېدلو؟ انشاءالله هېڅ شوی دی. په دغه مورد باندې امارات هم تصمیم نیولی دی خلک یې دغه رقم ولسوالۍ ځنګلونه چې بند دي، ځنګلونه نه اجازات نشته چې در ځنګلونه ووهل شي. د افغانستان د اسلامي امارت په راتلو په سیمه کې امنیت څومره ډاډمن سوی؟ 100% ډاډمن شوی دی. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. قدرمنو لیدونکو، موږ سره پاتې شئ او موږ د دې سیمې له یو بل قومي مشر سره خبرې لرو. حاجي صاحب، ستاسو نوم او د کومې سیمې اوسېدونکي یې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د زړک د ولسوالۍ د تانستنخلې د قومي مشر یم. حاجي صاحب، دغه سیمه کې کوم لوی مشکلات دي چې تاسو د حل غوښتنه لرئ؟ محترمه، په دې سیمه کې اول مشکلات د سړک دي چې میخ سړک ډېر مهم دی، ځکه چې میخ ته د یوه شي لاسرسی نه کېږي د هر چا د نظر. د سړک مهمه خبره د میخ دغه ده چې میخ ته د سړک جوړ شي. دویمه مسله د میخ د کلینیکي ده چې کلینیکونه میخ نه لري او میخ شدید زخمیون یا مریضون چې لري میخ چې کومې سیمې ترسوي خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په دغه سیمه کې غرونه هم لرئ، د جلغوزیو د بازار موندنې لپاره غوښتنه څه ده؟ د بازار موندنې لپاره میخ خاص د هر چا نه دغه دی چې میخ ته د یو بازار جوړ شي، میخ ته د یو دغه دپاره یو داسې سیسټم جوړ شي چې میخ د ده نه استفاده وکړي. په دغه سیمه کې خلک څومره غریبان او مرستو څومره اړتیا لري؟ محترمه، که په دغه سیمه کې زه درته وایم چې غریبان شمور یې نشته، ځکه چې دا منطقه ټوله غریبانان دي.
یو کال بل کال د زړغوزۍ فصل دی ته رسیږي د دې اتصال نشي پیره کولی. او د امارت پر راتلو په سیمه کې امنیت څومره ډاډمن سوی؟ پخوا به تاسو د شپې مزل نه سوی کړی، د ورځې به له خپلو کورونو نه سوی وتی، حتی خپلو غرونو ته به نه سوی تللی. اوس څومره توپیر پیدا سوی؟ فرق په څه کې راغلی؟ محترمه که زه درته ووایم چې 100% د 100% نازیت د امارت دغه ځای ته مې ترغلی دی، د 100% نازیت امنیت مې ته راغلی دی چې د شپې مزله کوی شي او د ورځې مزله کوی شي په آزاده توګه یو غره سرته خطا شي. که امارت په دغه ځای کې موجودای نه وای، په دغه ځای کې د ضدو چرسولړو دا هم نشو کېدای. د دوی چلند تاسو سره څنګه ده؟ خلکو سره چلند څنګه؟ الحمدلله امارت خو مې غوښ دغه دپاره بیخي سم دی، بیخي سم دی. او اوس تاسو وایسته چې موږ امارت غوښتي همدې لپاره. بله اوس امارت راغی، خلک د امارت لپاره څه کولی شي؟ خلک د امارت لپاره د امارت نه به استفاده کوي، امارت نه به دفاع کوي، امارت به غواړي و امارت سره به همکار وي، امارت به پورته کوي. هغه خلک چې له هېواده منډې وهي، خارج ته تښتي، خو د امارت د هغه نه تښتي، هغه خو دی د امارت نه تښتي، دی په غواړي د امارت خو ټولې مسلمانانو ته، ټول د افغانستان په ملت ته ماپه اعلان کړی دی. یعنې ستاسو سیمه کې داسې خلک وو چې هغوی په دولت کې اوسلې په امن ګرځي؟ بالکل بالکل په 90% خلک چې اوس آزادانه ګرځي. مننه. خیر سیتونه مننه. خیر قدرمنو لیدونکو، همدغه قومي مشر و، دوی سره مو خبرې وکړې او دوی ویل چې د تیر دولت پر مهال په دغه سیمه کې هغه کسان چې په تیر دولت کې وظیفې وي بیا سره سم دوی په خپلو سیمو کې ژوند کې آرام ژوند کې. نو قدرمنو لیدونکو، موږ لا هم د دې ولسوالۍ له څو تنو نورو کسانو سره هم خبرې کړو، موږ سره اوسئ. لیدونکو، لا هم زیړوک ولسوالۍ کې تم کېږو او د دې ولسوالۍ له یو بل کس سره خبرې کوو. تاسو نوم واخلئ، د کوم ځای اوسېدونکي؟ زما نوم محمد اجان دی، د زیړوک د ولسوالۍ اوسېدونکی. محمد اجانه، څه کار کوئ؟ مزدورا کوي، د خاټې د تیږې. پخوا به هم تاسو مزدوره کوله، نو ویل کېدل داسې چې دلته نامني دې حد ته رسېدلي وو چې خلکو مزدوره هم نه سوای کولی، غرونو ته نه سوای تلای، آرام نه سوای ګرځېدلی. اوس امنیت څنګه دی؟ پخوا مو دغه خاټې تیږې مزدوري کوله، بې امني وه. اوس شکر د امنیت راغلی ده، په ازاده توګه مونږ کار کولی شو. او په دغه ولسوالۍ کې تاسې کلینیک لرئ شیخ خان؟ کلینیک لرو، خو داسې کلینیک دی چې په کلینیک حساب دی، خو نور دا شیان. ماشومان هم ښوونځیو ته ځي؟ الحمدلله ښوونځي ودانۍ نه لرو، خو ولایت په سطحه یو. او څه غواړئ چې څه در سره وشي؟ والله ښوونځي نشته، کلینیک هم نشته، د سړکو ته خپله ولګشي شی نشته که ښارونه. حاجي صاحب محترم، تاسې خپل ځان معرفي کړئ، د کوم ځای اوسېدونکي یاست؟ زه د زیړک ولسوالۍ د مڼې کلي اوسېدونکی یم. دغه زیړک ولسوالۍ ته لویه لار خامه ده او ډېره زیاته خرابه ده، د دې جوړېدل ستاسو غوښتنه ده؟ د میږ دا غوښتنه ده چې میږ خو د کوټه طرفه د خیز د تنګي لار چې ده دا هم خروپه ده، د اورګین د طرفه چې کومه لار راغلې ده دا هم خروپه ده. دا معنا چې زیات مشکل دی میږ ته دواړه طرفه چې هر طرف ته میږ ځي، زیات مشکل درته دی چې دغه طرف ته ځو نرسوي یا دغه طرف ته ځو نرسوي یا مریض رسوي یا بل داسې مطلب مشکل کورم وي یا جل کورم وي. دا معنا ډېر ضرورت دغه ته لري، شبکې ته لري او کلینیک ته ضرورت لري. دا خلک ډېر بیچاره دی. ستاسو سیمه کې اوس کوم مخابراتي شبکې کار کوي؟ دا تنبیه چې ورته وایي روښانه کومې کار کوي که نه؟ والله چې هېڅ خو دقیقه به دا هېڅ وخت حاضران وخت یو شی هم چار نه کو، نه یوه شبکه چار کو، نه افغان بي سي، نه ریبا، نه بل شی نه بل شی. دا معنا چې هېڅ بل خلک په یوه شبکه هم چار نه کو. تاسې چې کله د خپلو مسافرو وروڼو سره تماس نیسئ، دوی سره اړیکه نیسئ، له کومې لارې؟ والله خدای د غرې په سرې د لویې غرې په سرې باندې دغه که لږ لږ چېرته دا معنا چې چېرته چې څوک چې ضرورت یې شي د جګه جګه غونډۍ ته خیږي یا دغه نه دا معنا چې لږ لږ استفاده کړو، نه را داسې بالخال په د مرکز یا په د اطرافه کې دغه کې هېڅ کور نه کړو. دغه سیمه کې ونې څومره خوندي دي، دغه ځنګلونه دا خو څوک په خپل سر وږي نه؟ یاره هېڅ حاضران وخت مخکې وي دا مشکلاتي نه وي په تېر وخت کې، ځکه چې د غرې کې و دا خلکو د منطقې خلک چې و غرې ته نه شکلی و د بازور خلک د امنیت ګډ وډ و دغه نه لږ څه مشکل وي. هېڅ حاضران بالخله دا معنا چې مکمل غرې نه هر څه سمبول دي. امنیت څنګه ده؟ امنیت بیخي ډاډ وړ دی. دغه سیمې مجاهدینو چلند له خلکو سره؟ یاره بیخي سل په سله کې چلند هر څه شی
دغه اکثر غدوخي دا معنا چې دا مشکل دي چې خلک اقتصاد یا غریبي یا دغه اکثر دا معنا چې دا مشکلات لري. تاسو ته تر اوسه مرستې راغلي؟ مرسته راغلي دي خو دا مرسته دا معنا چې د میږ د هغه وړ نه دي. دا معنا چې میږ د خارج د بیدیا هیواد د مرستې دغه ته ډېر ضرورت لري، ډېر اړتیا لري. درنو لیدونکو، د دې ولسوالۍ له قومي مشرانو، د دې ولسوالۍ د بازار له اوسیدونکو سره مو خبرې واورېدې چې دوی د لویو لارو غوښتنه او په دغه ولسوالۍ کې د روغتیايي مرکزونو ترڅنګ د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو غوښتنه هم کوله. د دې ولسوالۍ له یو ځوان سره خبرې کوو. تاسو نوم اخلئ؟ د کوم کلي اوسیدونکي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جاوید نوم مې جاوید دی، د پکتیکا ولایت د زړوک ولسوالۍ اوسیدونکی. جاوید جانه، دلته تاسو ځوانانو ته کاري فرصتونه شته، کاري اسانتیاوې شته او په نوي غوښتنه مو سره؟ ولا دلته کاروبار هیڅ بیخي شته نه، په سله کې 10% کاروبار حال لري، هغه هم دلته داخل کې نه لري، بیدیا ولسوالۍ کې لري. مثال پکتیکا مرکز کې لري، ارګون کې لري، خوست کې لري. دلته داخل کې هیڅ کار نشته. هغه مخکینی کوم خلک چې په وظیفه باندې وي هغه هم اوس نشته، وظیفې د منځه تللي. اوس په دغه سیمه کې که تاسو ته فرضاً کاري اسانتیاوې برابرې شي او یا دا سیستم د ښوونځیو درته برابر شي، د کورسونو جوړ شي، تاسو کولی شئ هلته زده کړې وکړئ یا ستاسو ماشومان؟ ښه صحیح. اوس دلته کورسونه نشته؟ کورسونه شته، اوس څو دانې کورسونه راغلي دي، خو هغه ځای په ځای دی، په داسې ساحه کې دي چې هغه ځای کې هغه نشته. مثال ابتدایي ښوونځی نشته یا مثال لیسه نشته، په داسې ځای کې هغه کورسونه دلته داخل کې نشته. ژمی را روان ده، دغو سیمو کې ډېره زیاته واوره کېږي، نو بیا مرکز ته سفر هم ستونزمن کېږي. دغه لارې جوړېدل څومره مهم دي؟ تاسو څومره ارزښت لري؟ ولا د دغه لاره جوړېدل په سلو کې 100% مهم دي. پخواني حکومت به مشکل دا خال چې مثال امنیت د وجې میږ دا لار نشي جوړولی، هغه وخت خو تېر شه. د اوسنی حکومت نه میږ غوښتنه لري چې اوس خو مثال د ناامنۍ مشکل هم نشته، دوی ووایي چې ناامني ده، دوی باید موږ ته د سړک جوړ کړي. اوس امنیت څنګه ده؟ امنیت په 100% صحیح. خوشحاله یاست له امنیت؟ ښه صحیح. پخوا به له څه شي ډېر ځورېدلی کله چې به تاسو ارګون ته تلئ؟ ځکه یو ناامني لوی مرض و، خلکو به په لویو لارو آرام تګ راتګ نه سوی کولی. ولا په دې ځورېدو په دې لاره باندې به ماینونه ډېر وو، یو خو په دې ځورېدو، بل په دې لاره باندې امنیتي نفر راتلو، هغه پسې به ماینونه ټوهېدو، کمین به نیول شو، په هغه به جنګ و. ډېر خلک د موږ د کوم پکې مړه شول. اوس خو دا شیان نشته؟ نشته. نو تاسو د دې سیمې اوسیدونکي د امارت ملاتړ کوي؟ ښه صحیح. معارف په اړه باندې به تاسو سره خبره شریکه کوم چې کوم د تعلیم بهیر ده، په دې کې شک نشته چې کله د امارت په راتګ سره هغه بین المللي چې هغه کوم د بانک جهاني لخوا چې هغه کوم پیسې ورکول کېدلې هغه د بانک جهاني لخوا بندي سوي وي په ټول ولایت کې. په ټول ولایت کې هغه مکاتب چې بعضې مکاتب جوړ سوي ول او نیمګړي پاتې سوي ول، بعضې مکاتب بعض ځایو کې جوړ سوي نه دي. د هغوی دپاره موږ له اړوند وزارت سره، د معارف له وزارت سره په مکتوبي شکل باندې خبره ورسره شریک کړې ده او په لنډ وخت کې به انشاءالله هیات راسي او امید ده چې انشاءالله دغه د موږ غوښتنې یا د ولس غوښتنې د هم تر اړوند وزارتو پورې رسولې دي. انشاءالله په راتلونکي کې به که د الله خوښه وي انشاءالله دغه کارونه به روان سي او کارونه به انشاءالله ښه سي. دا د معارفو بخش کې مثال تاسې سوال کړی وم، تاسې په هغه کې ځواب درکړو. او د صحت په بخش کې انشاءالله په زیړوک او نکه کې موږ ډېر څه کړي دي. انشاءالله د امارت په راتګ سره په دې لنډ وخت کې د میاشتې په دوران کې به انشاءالله تقریبا په زیړوک مرکز کې BHCC کلینیکو هغه ارتقا کړې ده CHCC ته، او داسې د کیخوم په دره کې هلته موږ یو هغه خلاص کړی ده، سب سنټر مو خلاص کړی ده، او هلته BHH چې ده هغه کلینیک مو هم ورته جوړ کړی ده، او داسې د جومات نهر په نوم باندې هلته انشاءالله موږ سب سنټر خلاصو. په راتلونکي کې انشاءالله هلته دا سنټر هم خلاص شي. او بعضې نور د ولسوالۍ په بعضې ځایو کې هلته هم پیک سنټرونه خلاص کړي چې هغه د BHCC په شان باندې به انشاءالله ولس ته خدمات وړاندې کوي.
دا و د زیړوکو په هکله باندې او د نکې په هکله باندې د نکې په مرکز کې BHCC کلینیک هغه ارتقا کړې ده CHCC ته. په آینده کې به انشاءالله د CHCC خدمات خلکو ته وړاندې کیږي او په ښه طریقه باندې به انشاءالله دغه خدمات ورته وړاندې سي. او بعضې کلیو کې مالته فکس سنټرونه خلاص کړي سي د هغه د BHCC په شان باندې د انشاءالله په راتلونکي کې به خدمتونه هم هغه د BHCC په شان باندې کیږي او خلکو ته به انشاءالله خدمات وړاندې کیږي. او دا خو د صحت په بخش کې د سرکانو بخش کې تاسې خبره کړې او په دې کې شک نشته چې د پکتیکا ټولو ولسوالیو ته چې کوم سرکونه تللي دي یا لارې تللي دي هغه اکثره یې خامه دي او اکثره له مشکلاتو له ستونزو سره مخ دي. خو موږ یو پروګرام چې د زراعت وزارت لخوا او بیا د چې کوم غنم راکړل سوي دي د کار په بدل کې موږ هغه خلکو ته ورکوو چې هغه خپلو کلیو ته هغه لارې دی ورباندې ورغی یا اشغال اندازي ورباندې وکړي یا یې سمې کړي. نو هغه کار هم پروګرام شروع کړی دی انشاءالله. په ډېرو ولسوالیو کې دغه کار بشپړه سوی ده او په بعضې ولسوالیو کې چې پاته ده هغه به انشاءالله په راتلونکي کې په دې لنډ وخت کې که نکه ده او که زیړوک ته او که داسې نورې ولسوالۍ دي انشاءالله هغوی ته به هم رسیدګي موسي او انشاءالله هغوی سره هم خبره کړې ده. هغوی ته به انشاءالله د کار په بدل کې د غنم ورکول کېږي او هلته به انشاءالله هغه سرکونه ورغول سي. زیړوک او د نکې ولسوالۍ د زیړوک نکې ولسوالۍ کې فلحاله د افغان بیسیم شبکې لخوا نه هلته هغه کارونه روان سوي دي سیمټ او غیره او دغه انتنونه یې هلته وړل سوي دي. بعضې مواد یې پاتې دي انشاءالله په راتلونکي کې په لنډ وخت کې به انشاءالله هغه مواد هم ورته ورسیږي تر څو د دوی په کلیو کې او یا د دوی په مرکزو کې هغه شبکې چې کومې دي انشاءالله خدمات به خلکو ته وړاندې کوي او انشاءالله خدمات به ورته وړاندې سي او مشکل به نه وي انشاءالله. په لنډ وخت کې به انشاءالله د شبکو کار هم پیل سي. قدرمنو لیدونکو د زیړوک ولسوالۍ او د نکې ولسوالۍ په مربوطاتو کې دغه سپین ږیری بابا چې تاسو ګورئ دا اوس موږ ولیدل یو ډېر ژور خوړ ده او له دې خوړ نه بره فکر کوم بچیان به وي د کورنۍ غړي به وي دوی په لاسي ګاډۍ کې ډبرې خېژولې. نو دوی هم تاسې وینئ چې تقریبا چمتو دي ریډي دي. حاجي صاحب تاسو کلیګرام مخکې سئ او خپل نوم واخلئ څه نومېږئ؟ اکبر جان اکا د کوم ځای یې؟ زه د زړګ د ولسوالۍ د دبۍ د کلي. ښه حاجي صاحب دلته ولې راکته سوي وئ؟ دا ونه پرخ ډبره کښلی دلته بره په خوړ کې ډبره یې کېږده پوره ډبرې وړې و زه داسې نکه که به څه کړو هغه د پرې تللی وم. نکې ته اوس پیاده تللی وې؟ بېرته پیاده رالې؟ ماشاءالله. نو دا سپین ږیری یم خو تاسې څه وکړي اوس سړی مجبوري ده ته نه وینې څومره کلکه ملم ته لړېږو څومره وخت کې رسېږي او بېرته راځي؟ په ګمټکه 2 ګمټکه زه راسېږم په دا چې زه خو سوکه څه طبیعت روان یې نه خو کلی نه شم نه راغلی. غر مر لري چې داسې لري بیا څومره جلغوزي پلاستر دي؟ 15 منه 10 منه داسې کور څو روپۍ درته جوړوي؟ 1 لاک 1.5 لاک 2 لاک په نغزۍ پرې خو په نرخ پرې فرق دی داسې خو نه ده چې بسمیږي په ټکا په والي خو نغزۍ چې څه نرخ مو چې نواري په یو نه جوړېږي او د کور ګزاره دې بیا دومره ورباندې نه کېږي کور ګزاره د وطن کې چېرته کېږي په هغه مې خو یو ټیم بل ټیم دغه یې خري دغه نغزۍ تاسې مکمله سترګم دغې ته نیولې وینې راځي خو په هغه که نشته په دغه وطن کې مرسته کله در سره سوي؟ نه کمه خروشي خو هغه مثل خالي لاندې کړي د پرړ شي غوټه مکمله سره خو مرسته نه کېږي بس مخ ته وره خو شو نه راخلص هغه لاندې کړي نه چړانګ دیغه ترشي نه ته خو مرسته نشي. ښه بچان دې سبق ته ځي چېرته؟ چې بله نه چې بله یا چې کوم دي خدای کړی یا خو څه ښه مکتب خو سته؟ کلینیک شبخانه چې لري؟ شبخانه په ځل کې لري به میګ هغه نه لري خو دغه ځل کې ته میګ مرخي. حاجي صاحب ډېره داسې دغه دره چې موږ ګورو بیخي داسې وحشتناکه غوندې ده دا معنی چې تګ راتګ هم ډېر ورباندې کم ده په دې لارو کې تګ راتګ اوس خو داسې اوس خو میټر ډېر شو خلک ډېر په میټر کې یو بل مزل هم شو تل ګروند دي خلک په پیدا ډېر درمي په پیدا درمي ځکه چې هغه عجزون دي خلک په غوټ په پیدا درمي ځکه د پلاند لري وخت په درمي ځکه دغه یادای نه زه مجبورې په ورسم کنه لاند لري مې مخکې ته دغه وخت واغوزه ولکلاین شو
او بله خبره دا د تګ لپاره د امنیت هم فکر کم سوی ده که څنګه یو خدا خامخا امنیت څرنګه ده امنیت بالکل به سبب د امنیت خو چې هغه تیرا به شوال ته استاد میشل مخوم بر کلیش در به نه کنه یا زړه کنه به پرته نه کوله به زړه کنه شو کله زړه کوله به نه کنه هغه ته زړه کنه شو کله نه کنه اوس ډاډه روان یاست مشکل شکر الحمدلله اوس خو خدای دې پریږي دغه کاخوي کبا خدای دې دغه امنیت میخته پریږي داسې ډیر شکر ده او بس نو چاچا ډیره زیاته مننه خدای مو دې هیواد جوړ کړي امين امين خدای په افغانستان اسلامي او غداس کامیاب کو ډیره زیاته مننه خیر اوسې قدرمنو لیدونکو سپین ږیری بابا چې د زیړو په حدودو کې په غرنۍ سیمه کې ودرول د دوی خبرې مو واورېدلې هیله ده چې دا خپرونه به تر دې ځایه راسره اورېدلې وي تر بیا او له یوې بلې خپرونې چې بیا به زه رحیم خان خوشحال له خپل تخنیکي همکار محمد حنیف سره ستاسو خدمت ته راځم د کایناتو لا ازال واکدار څښتن ته مو سپارم خدای مو مل ښه وخت